نظر او د زړه نه تېرو خوږو دوستانو السلام علیکم. تاسو سنجیده شئ نه ډېر وویل نو که خفه کېږئ نو زه به درته مزاحیه ووایم. نه الا بلا باذن مولا خدای تعالی درکړه ښکلې لیلا، لطف و سکون اور د ژوند مشغولا تا ته نه جوړه قسمه بلا. اوس به اوزګار ته نه ګرځې نور، اوس به اوزګار ته نه ګرځې نور، ته ذمهوار یې اوس د خپل کور. دلته څوک څه کوي په پلار یا په مور، کله به سپین راوړي کله به تور. دوه به درې شي د دریو نه څلور، اوس به خبر شي د ښځې په زور. ځان ته به ووایې باټې کولا، او ظاهر چې خیر دی ډولي ماله که درنه ده لږه غټه ده او نور په جنګ کې څه دي بس همدغه زموږ ګټه. خیر دی ډولي ماله که درنه ده لږه غټه ده او نور په جنګ کې څه دي بس همدغه زموږ ګټه ده. د دې خدمت پکې چې یو ذره درنه مانده نه شي، د جنګ دپاره ښه ده خو د کار دپاره لټه ده. او مونږ په الاله د لرې نه راوړې ده، خوږه خو به ضرور وي چې د ناستې ګوړې سټه ده. خدای دې ورته خیر کړي چې اډوکې پکې مات نه وي، چا راته ویل را پرېوتلې نن د کټه ده. سودا د یو ورځ نه ده، د تمام عمر سودا ده، ځکه نور محمد شیدا تړلې املا په پټه ده. یو زین یو می بوډای ده، د نور بسر صاحب په فرمایش ویم کې نو وخت خو کمې دی ما چې دا ګډې رو دا ده چې یو زین یو می بوډای ده، نه مړه ده نه ژوندی ده، د خپو مې پیکړه ده، د مرۍ مې تېزندی ده. یو می بوډای ده یو زیم یو می بوډای ده، دواړه جاړو د قسمت نه خلاص نشو مصیبت نه، دې دومره داروګانو کنګال کړي یو دولت نه خلاص نشو مصیبت نه، تر اوسه خبر نشو مونږ د مینې د لذت نه خلاص نشو مصیبت نه. نصیب یې لږ خراب دی نور خسته ښکلې بوډۍ ده او یو زیم او بیمار ده فضل خدایا دا بس چل کیږي، نه مري او نه رغېږي، سای ده د جوکې پرنګ لنډه اوږده کېږي، نه مري او نه رغېږي، چې کټ نه راکوزېږي ته به وایې چې غورځېږي، نه مري او نه رغېږي. دوه لوڼه درې زامن مولا ورکړي دي، غونډی ده او یو زیم یو مې بوډی او خدای دې کونډه نه کړي که زه کونډ شومه دوستانو راځئ په دعاګانو. دلته جنازه کېږي د میخو او غواګانو، راځئ په دعاګانو. په اور کې تې پراته یو مونږ سره د ماشومانو، راځئ په دعاګانو. هر څه که د ملګرو خو زما د زړه کونډی ده او یو زیم یو مې بوډی او یو ځای به ملګرو نور محمد شیدا مې نوم دی، نه زوی دی او نه زوم دی، ږیره خو مې سپینه شوه خو زړه مې لا ماشوم دی. خدای دې ظالم نه کړي داسې ښه ده چې مظلوم دی، نه زوی دی او نه زوم دی، په عشق کې مې لګولې د نسوارو نه چونډی ده.